د کندهار والي په مشرۍ د همغږۍ مجلس نوبتي غونډه جوړه شوه. د کندهار والي محترم اجمل الله صاحب په مشرۍ د همغږۍ مجلس نوبتي غونډه جوړه شوه چې پکې د نظام د پیاوړتیا، خلکو ته د رښتیني خدمت او لا ډاډمن امنیت اړوند بېلابېلو مسایلو بحث او خبرې وشوې. په کندهار ولایتي مقام کې د کندهار والي محترم اجمل الله صاحب په مشرۍ د همغږۍ مجلس نوبتي غونډه جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د کندهار والي ترڅنګ د سترې محکمې مرستیال او د زون په کچه د تمیز عالی مقام رئیس شیخ مولوي سردار محمد ابوالفیضان صاحب، د ارشاد حج اوقاف رئیس شیخ مولوي عبدالبصیر فایز صاحب، د مرافعه محکمې رئیس شیخ مولوي غلام حضرت صاحب، د علماء شورا مرستیال شیخ مولوي اختر محمد زعفرانی صاحب، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس مولوي عبدالحی عمری صاحب، د 215 بدر قلی اردو قمندان ملا محمد خان دعوت حاجی صاحب، امنیه قمندان مولوي سمیع الله حزب الله صاحب، د استخبارات رئیس مولوي شیر احمد تواب، د امنیت امیر ملا محمد ولی شاغه، د کتای خاص قمندان حافظ نظر محمد حبیب، د حمایوي کنډک قمندان حافظ سید محمد، د ملي کتې مرستیال ملا محمد داود او د کندهار ولایتي مقام دفتر رئیس ملا عبدالخالق هارون هم ګډون کړی وو. د دې غونډې په پیل کې د کندهار والي محترم اجمل الله صاحب ټول ته ښه راغلاست وایي. ویل دغه ناسته په دې موخه کیږي ترڅو په نظامي او ملکي ادارو کې ستونزې په ګوته او بیا په ګډه ورته حل لاره پیدا کړو چې په خبره تاسو ټول په نظامي برخه کې الحمدلله ښه تجربه لرئ، نو په هر سیمه کې که امنیتي ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې وي تاسو له ولایتي مقام، امنیه قمنداني او استخباراتو ریاست سره شریکوئ ترڅو ژر تر ژره د هغې سیمې ستونزې حل سي. محترم اجمل الله صاحب د ټولو نظامي او ملکي ادارو پر همغږۍ ټینګار وکړ او ویل دا نظام زموږ او ستاسو ټولو ګډ نظام دی او که په هر سیمه کې امنیتي او نور نیمګړتیاوې وي اړوند مسؤلینو ته په ګوته کوئ. ناسته کې د اجنډا مطابق پر بېلابېلو اړینو موضوعاتو بحث او خبرې وشوې. ټول یې په اړه نظرونه او مشورې شریک کړې او هم یې په اړه د کندهار والي په مشرۍ اړینې پریکړې ونیول شوې.